بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو یو ځل بیا حاضر یو تاسو په خدمت کې د یو بل ډیر معلوماتي کلاس سره. ملګرو په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د ډاکټرانو په انګلیش کې نمونه ښایم او د هغې پښتو ترجمه هم ښایم. ملګرو اکثر مو هسپتال ته لاړ شو، هلته د ډاکټرانو نمونه لیکل شوي، خو بیا دا پته موږ ته نه لګي چې دا ډاکټر د څه لپاره کار کوي. نو ملګرو که غواړئ چې دغه ټول معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د بیل دغه بټن ووهئ. ملګرو چې زموږ څومره نوي پروګرامونه دي چې هغه تاسو ته بیا مخې ته راشي. نیپرالوجست د ګردو یا پښتورګي ډاکټر ته څه وایي؟ نیپرالوجست. ارتوپیډیک د هډوکو ډاکټر ته په انګلیش کې وایي ارتوپیډیک، یعنی کوم ډاکټر چې د هډوکو علاج کوي هغه ته وایي ارتوپیډیک. انکالوجست د سرطان یا د کینسر ډاکټر ته وایي انکالوجست، یعنی کوم ډاکټر چې د کینسر علاج کوي هغه ته وایي انکالوجست. ای معنی ده ایر، ان معنی ده نوز، ټي معنی ده تروټ، یعنی د غوږونو د پوزې او د مرو علاج چې کوي هغه ډاکټر ته څه وایي؟ ENT. پلمونالوجست د ساه د نظام چې کوم ماهر وي هغې ته وایي پلمونالوجست، یعنی د ساه چې څومره نظام دی د هغې چې کوم ماهر ډاکټر وي هغې ته وایي پلمونالوجست. نیونټالوجست د وړو ماشومانو ډاکټر، یعنی کوم ماشومان چې ایله پیدا شي د هغې چې کوم ماهر ډاکټر وي هغې ته وایي نیونټالوجست. پیډیاټریشین د ماشومانو ډاکټر ته وایي پیډیاټریشین. ډرمټالوجست د پوستکي یا څرمن چې کوم ډاکټر وي هغې ته وایي ډرمټالوجست. یورالوجست د میتیازو چې کوم نظام دی د هغې چې کوم ماهر ډاکټر وي هغې ته وایي یورالوجست. ریډیالوجست د ایکس ری او الټراساونډ چې کوم ماهر وي هغې ته وایي ریډیالوجست. ګاینکالوجست د ښځو چې کوم ډاکټر وي هغې ته وایي ګاینکالوجست. انستیزیالوجست د بېهوشه کولو ماهر، یعنی کوم ټیم کې چې موږ اپریشن ته ننباسي او هغه ټیم کې چې کوم کس تا ته نشه درکوي او کوم ماهر ډاکټر وي هغې ته څه وایي؟ انستیزیالوجست. اپتمالوجست د سترګو چې کوم ماهر ډاکټر وي هغې ته وایي اپتمالوجست. سایکاټریک د عصبي یا ذهني ناروغیو ماهر ته څه وایي؟ سایکاټریک، یعنی کوم کس چې ذهني ناروغی یا لیونی د هغې چې کوم علاج کوونکی هغې ته وایي سایکاټریک. نیورالوجست د اعصابي نظام ماهر، یعنی په بدن کې چې کوم دا د کرنټ سیستم دی د یو ځای نه بل ځای ته چې کوم دا خبر د وړلو راوړلو چې کوم دا نظام دی د دې چې کوم ماهر ډاکټر وي هغې ته وایي نیورالوجست. جنرال پریکټیشنر د عامو بیمارو ډاکټر، یعنی کومې چې عامې بیمارۍ دي، مطلب د چا لاس خوږیږي، د چا خپه خوږیږي، د چا بدن خوږیږي، د چا نور وجود خوږیږي، مختلفې چې کومې بیمارۍ دي نو هغې چې کوم ډاکټر وي هغې ته وایي جنرال پریکټیشنر. ملګرو دا زموږ نننی کلاس په کوم کې چې تاسو ته موږ د ډاکټرانو په انګلیش کې نومونه وښودل او تاسو ته دا هم وښودل چې کوم ډاکټر د کوم څیز علاج کوي. نو ملګرو امید لرم چې کلاس به مو خوښ شوی وي. که غواړئ چې دغه رنګې نور معلوماتي پروګرامونه وګورئ نو هغې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او د بیل دغه بټن ووهئ. د الله په امان.